سلامونه. ولسمشر غني وايي اوربند د بین الافغاني مذاکراتو په سر کې ځای لري. نوموړي بریتانیوي رسنۍ ټایمز سره په یوه مرکه کې ویلي چې د طالبانو قومندانان او جنګیالي اوس هم سولې ته لیوالتیا نه لري. د جنرال رازق قاتل د طالبانو د مذاکراتي ټیم غړی ټاکل شوی بریتانیوي ورځپاڼې انډیپینډنټ ویلي ملا شیرین نورزی د کندهار په امنیه قومندان جنرال رازق د برید اصلي طرحه کوونکی و. د امریکا دفاع وزارت په خپل تازه راپور کې لیکي چې وسوال طالبان اوس هم القاعدې سره اړیکې لري او یا د ډلې سره په هماهنګۍ پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. مایک پمپیو وايي امریکا د یو متحد او خپلواک افغانستان ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانانو ته د خپلواکۍ مبارکي ورکړي او ویلي دي چې اوس باید افغانستان کې 40 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. او په کربن پریمیر لیګ کې راشد خان او نوید الحق دوه لوبغاړي وسوځول. راشد خان د لوبې پر مهال د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د کلیزې په مناسبت په خپل مخ د افغانستان بیرغ هم رسم کړی و.